محترمو لیدونکو که چیرته زموږ د یوټیوب چینل ته نوي راغلي وئ نو لومړی زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د بیل نشان ووهئ. کله چې موږ نوې ویډیو پورته کوو نو لومړی به تر تاسو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترمو لیدونکو او مینوالو، په دې هیله چې تاسو به راته روغ او جوړ وئ او د صحت کلي به مو په تن وي. دا دی نن بیا حاضر شوی یم چې ستاسو په چوپړ کې یوه نوې او تازه ویډیو چمتو کړم. ملګرو، تاسو ته به بهتره معلومه وي چې نن سبا ذهنونه بیخي ضعیف شوي دي، نو موږ نشو کولی چې هر څه په ذهن کې وساتو او هر څه یاداښت کړو. نو د دې لپاره چې تاسو خپل ذهن مصروف کړی نه وي، تاسو خپل ذهن خراب کړی نه وي، نو تاسو کولی شئ چې دا هر څه تاسو په موبایل کې وساتئ. مثلا تاسو ته په کور کې سودا ښایي چې پلنکی شی به تاسو له بازار څخه راوړئ، او یا څوک درته خبره کوي چې مطلب دا خبره داسې ده، دا در سره یاداښت کړه. نو دا کولی شي چې دا هر څه په موبایل کې سیو کړي، یعنې د موبایل په حافظه کې یې ثبت کړي. نو د دې لپاره تاسو به لومړی یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ او هغه به استعمالوئ. زه ځم لومړی پلی سټور ته. دلته به تاسو ورته ولیکئ نوټ پیډ. کله مو چې نوټ پیډ ولیکه، تاسو ته یې دلته ډېری اپلیکیشنونه درکړي نوټ پیډ په نوم باندې. نو زه غواړم چې دا یو را ډاونلوډ کړم. نو دلته یې ماته اوپن راکړی، تاسو ته به دلته انسټال درکوي. نو تاسو به دلته انسټال کلیک کړئ. زه اوپن کلیک کوم. دا دی خلاص شو. دلته ما یو یاداښت لیکلی، زه غواړم چې بل یاداښت هم جوړ کړم. کله مو چې دا کلیک کړ، دلته به لومړی زه عنوان ورکړم: دیکور نننۍ سودا. تاریخ په خپله اخلي، یعنې ماته یې تاریخ راکړی 2018 د 10 تاریخ. لاندې زه اوس یاداښت لیکم. لومړی لی انور سره لیدنه په سر چوک کې. دوهم لسی ګاډی جوړول. دریم له جهان څخه سودا اخیستل. زه غواړم چې دا سیو کړم، نو پاس سیو باندې کلیک کوم. دې باندې کلیک کوم. دا دی ما کلیک کړ. نو همیشه دپاره چې زه دلته داخلیږم، نو ماته به د دواړه یاداښتونه خوندي ایښي وي. زه کلیک کوم. دا دی پاس ما د کور لپاره سودا، دا مې هم لیکلي، او راځم دوهم ته. پاس مې عنوان ورکړی د کورنۍ سودا. لومړی له انور سره لیدنه په سر چوک کې. دوهم لسی ګاډی جوړول. دریم له جهان څخه سودا اخیستل. نو تاسو کولی شئ چې په دې کې شعرونه، ټپې، لنډۍ او داسې نور څه ولیکئ، او یا ښکلې لیکنه کوئ یا کیسه یې لیکئ. نو تاسو دا هر څه دلته لیکلی شئ. نو دا وه زموږ ویډیو چې تاسو ته مو تر پایه وښودله. که چیرې مو زموږ ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ ویډیو در سره لایک کړئ. دا چې زه بیا حاضرېږم، تر هغې په پاک رب سپارم. د الله په امان.